بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته، ټولو دوستانو ته او ټولو مینوالو ته سلامونه او مینه او احترامات. خدای دې وکړي چې ټول به ښه وي. زما د یوټیوب لیدونکو، دا ځل د فرانسې هېواد د میتس ښار په اوپي سیمه کې یم. دلته یو افغان ډېر یو ښایسته دوکان جوړ کړی دی. دونه خوندور دوکان دی چې څو شېبې مخکې زه راغلم دغه دوکان ته ومې کتل. یو خو دا اوس هغه افغانۍ مینه مې پرې ماته سوله. په افغانستان کې چې هغه کوم شیونه مهم ول زموږ د کورنیو لپاره دلته موږ پیدا کولی شو. چون دلته موږ کورنۍ یا افغان کورنۍ چې کومې دي ځینې څیزونو لپاره ډېر لرې لرې هېوادونو ته ځي یا یې ان له افغانستان نه راغواړي. د همدې په خاطر باندې ما دلته زر ولیدل. ما وغوښتل چې مې د سړي سره مې مرکې وکړې، لږ خبرې مې وکړلې، نو خوند یې راکړه. ومې غوښتل چې یو ویډیو جوړه کړم او بالاخره دغه ویډیو په تاسو باندې هم وګورم او تاسو به د دوکان ننداره هم وکړئ، وبه ګورئ چې هغه ملګري چې بیا په فرانسه کې اوسېږي یا جرمني کې اوسېږي، لوکزامبورګ کې، بلجیم کې، شاوخوا ملکونو کې اوسېږي، کولی شي په اسانۍ باندې دلته هغه څه پیدا کړي چې دوی افغانستان نه راغوښتونکي. نو افغانستان ته به بیا نه ځي، بیا به یې لاندې دلته پیدا کوي. راځئ چې د دوکان ننداره به هم در باندې وکړم. صحیح ده؟ دا چې څه پکې پیدا کولی شو. ما ته دوه شیان پکې جالب او دواړه درته وایم چې کوم شیان جالبه دي. دوکان خو دلته نه ګوري، بیروبار هم پکې دی. مقصد وګورئ، داسې وګوره. ته الماس راسره کامرا باندې که الماس داسې وګورئ، ګورئ بیروبار دی پکې. ښه، په هر حال دا خو هغه صحیح نه وي. کله چې دننه لاړ شو، دننه بیا پوهېږو چې څه ښایسته ده او څه شی نسته ده. صحیح ده؟ ولس لږ بیروبار هم ورسره ده. فکر کوم چې څو توري ملګري هم راغلي دي او هغوی هم ورسره دي. ښه، راځه 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 راځئ. خیر راشئ، په خیر راشئ. سلام علیکم. سلام علیکم. عزت ماما سلامونه احترامات، په خیرونه. داسې ده عزت خان دی. ډېرې ګډې مایک درته ورکړمه، مایک ورته ورکړمه تر څو د خلکو مزاحمت هم ونه کړو. د مزاحمت تر ټولو غټه لانجه یي. ښه، او دوکان هم نوی ده که نه. زه به دا مایک تاته درکړمه چې بیا کیسې سره صحیح وکړو. زه خو مزاحم نه یم، خدای دې وکړي چې مزاحم نه اوسېږم. راځئ د خمو ته به دغه کیسې وکړي. ما خو د دې دوکان صفات وکړه، د خلکو ته مې وویلې. ما ورته ویلې ما ولې چې دلته تاسو هغه شیان پیدا کولی شئ کوم چې تاسې له افغانستان نه راغواړئ. نور به دې ته احتیاجات نه وي تاسې افغانستان ته لاړ شئ یا راوغواړئ یا پیدا کړئ. راځئ کیسې به کوو. قربان تاسو ما د تا دوکان کې یو جالب څه ولیدل. د دې په اړه به ما د معلومات راکړئ. دا د بخارونه د له کومه کړي؟ دا مې د افغانستان د جلال آباد ښار د رشکو بابا نه راوړي دي. دا رشکو بابا دي؟ دا د رشکو بابا دي او ډېر ښکلي مارکونه او ډېر په ارزان. یاره زه خو د سره نه منم ته ذکر د رشکو بابا پکې پیدا کړه. ویې ګوره جلال آباد دی او رشکو بابا دی. ته وګوره رشکو بابا دی او ډېر ښکلي او په ارزان کې. تاسو ولیدل قربان درې ډوله دي، درې ډوله دي. دا چې دي متوسط دي، فکر کوم 100 لیټره، دا 10 لیټره دي قربان، او دا چې 15 لیټره دي او دا چې 6 لیټره دي. غټ هم شته. او دوکان د څونه ورځې کېږي جوړ کړی ده؟ درېیمه ورځ مې ده. نه درېیمه ورځ ده. ماشاءالله په دې ورځو کې دوکان دومره ډک کړی دی سړی ورته حیران پاتې کېږي. قربان ما دپاره جالب سو یو شی، ما تاسو هلته یادونه وکړله چې دوه شیونه ما دپاره جالب دي. یو شی پکې دا یو بل شی پکې راځي درته پسته وایم. قربان هغه هم دا د واده په خاطر د کوزدې په خاطر چې ډېر ښکلی شی دی. د افغانانو دپاره مې یو تحفه او کدو راوړی دی. افغانانو خپل محفل مې په دې ښایسته کوي، په دې شیرینۍ هم تحفې کدو د واده او د کوزدې کدو. یو خبره کومه خبره یو کدو اصل کې فکر کوم فرانسوي تحفې ته وایي که نه؟ تحفې ته وایي. اساس فرانسوي هم زده کوي. قربان او کدو تحفې ته وایي. مننه، هر کله راشئ. د دوکانو په اړه تاسو ماته معلومات راکړئ د دې شیانو. یو ټکی ډېر جالب شی، شفا د افغانستان د افغانانو دپاره کومه کړې؟ په ارزان قیمت د افغانستان نه مې راوړې ده. ماشاءالله ماشاءالله. دا نور څه غواړئ؟ نوي شیونه، نور نوي دګونه ښکلي دګونه، ټول باندې به انشاءالله خبرې کوو. ټول باندې به خبرې کوو. ما دپاره جالب همدا و چې دغه شی ډېر جالب ما دپاره و. ځکه څو ورځې مخکې اول زه خپل سرته کوم، بیا ما سره ته یو ډېر نږدې ملګری مې اوسېږي، همایون نومېږي. موږ یو ځای کې دا دیګ بخارونه واخیستل، خو جالبه دا و چې اوس خلاصېږي نه، بند شوي دي، کم شوي دي. موږ ویل چې دا چېرته پیدا کړو. بیا یو چا راته ویل چې بلجیم نه راوړئ، بیا ویل چې نه افغانستان نه راوړئ. قربان نو دا مې چې دلته ولیدل، ما نو دوستانو ته ویلې مال چې ما یو ښکلی سټور پیدا کړی دی. راځئ تاسو باندې هم ګورم، ادرس به هم دې ملګرو ته ورکړو. هر کله تاسو دپاره او افغانان به راشه دې دیګونو په اړه ووایي. دا قیمتونو په اړه ګورم. یو مهمه مسله دا ده قربان چې دلته افغانان خو ډېرو سختو لارو باندې راځي او ډېر مشکلات تېروي او دلته ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي. بیا ځینې دوکانداران داسې دي چې ډېرې ترې اخلي. نو خدای مه کړي چې داسې یو څه وي. انشاءالله زه به داسې سامان ورکوم چې د اکسیون او د ډېرو شیونو افغانۍ کلیټي په ډېر ارزان قیمت چې ما راوړي. نه قیمتونه خو مقصد مهمه خبره دا ده چې ته په ارزان قیمت، مناسبه قیمت یې ورکړې. مناسبه قیمت او د افغانانو د خوشحالۍ دپاره ما راوړي دي. زه یې سرویس یم او دوی زما سرویس. یوه خبره بله هم کومه دا زه وګورم.
هپی شته اوه ښه دا انرژي په دې خاطر ما ته یادوري کې ما خپل دفتر په یاد چې کله دفتر کې وم قربان ما به نو د الکوزایس کلی دا هپی دا به مس کلی دا قربان هټس او دا ټول دې پیدا کړی دي ما لپاره جالب دي جنسینګ افغاني هپی افغاني شفا افغاني یو شیم په کې ونی دي کنه زه بخره غواړم ځای په خپل جنسین خدا دې فکر او هغه تورې بوتلې سي هغه په کې نسته شته پکې دا غدي خدا دا یو نور تورې چل کوزای نمیږي الکوزای هغه هم راشي هغه هم راشي شاید دویم او چولې مینه دي شاید وي قربان او کنه وي شته او شته او کنه وی راوي او نو دا د خوشحالۍ لپاره دي د افغانانو لپاره دي او ډیر خواږه او ډیر پرځان قیمت چې په عربي بازار کې په ترکی بازار کې په لوړ قیمت دي هغه نه ښه کوالیټي پرځان قیمت تاسو د افغانانو لپاره ما راوړي دا ان شاء الله خوشاله بوي د ورځو باندې ما د لپاره مهم خبره همدا ده چې دلته د ورځو باندې دا ټول شیونه صرف په دری لیکل سوي دي یا مثلا په پښتو لیکل سوي دي دا قربان دا څه قصه ده دا ورور د ورځې چې دي دا ایران او بخې د بدول دور باندې وګورم قربان ها دا به وګورم دا په دې خاطر وګورو کنه چې دلته بانو لیکل قربان دا افغانستان بیرغ خو د افغانستان دور بالکل دا افغانستان راځي دا د افغانستان د برنج دی او برنج چې وطني برنج ده وطني برنج دی وطني وریجه ده وطني وریجه ده او دا هم چې دا ډیره ښه کوالټي دا هم وطني وریجه ده ټول باندې افغانستان بیرغ ده هیوادوال او د وطن وریجه ده خاص د وطن لپاره څوک چل نه کوي کله په ګارانټي د درې پیری یوسه سلوړو پیری راوړه قیمت خپل چې کوالټي نه وي او خوشي نه وي نه مهمه خبره مول دا کنه چې موږ ټول په افغانستان باندې ماین خلک یو منګو تاسو او دلته څوک راځي د افغانستان په نوم باندې راځي کنه خدای دې وکړي چې زم چې خلکو دوکاني کړي تاسو کې جوړي فرانسویانو چل نه ځکه افغانستان بیرغ پیوه ان شاء الله افغاني بيبي خاص افغانانو غزنویان دلته خپل یو شرکت دی موږ غزنویان د افغانانو ورونو نو دلته په افغاني قیمت چې په افغانستان کې نشه پیدا کولای دلته په دې دکان افغان جنرال سٹور کې ان شاء الله تاسو ته پیدا کیږي څو نفر مصروف است په دې دکان کې په دې دکان کې 4 نفر مصروف یو او یو زه په خپل یم څوک دی ورور مې دا ورور دی السلام علیکم جوړ په خیر مننه او د نوم بختنور دی او زما ورور دی وړوکی ان شاء الله ښه خدمت وکي او خوشاله سړی دی ګل سړی دی سلام کلام مخکم سوای دی بس تاسو د خوشاله وای یو جالب شی بل شی دا په اړه براته وته دا دریاګان دې کومه کړی دي دریاګان مې راغلي دي ترازه سیدا وګورو ته وګوره ما د بار دوستانو جالب هم دا ما دوه شهر خو یو اگرشکو بابا د بخارونه جالب او یو څه دا دریاګان سړي دا جالب دا د افغانستان افغاني کلیټي دا او خاص کر د افغانانو د خوشحالۍ لپاره د کوزدې او د واده مراسمو لپاره ما راغوښتي دي دا یو سرویس ته تحفه ده د افغانانو لپاره ما ته مقصد چل نه ځکه نو او ان شاء الله وړي نیمه وړي کنه وړي د مشمانو مشته جنکیانو مشته هر قسم مشته افغانستان بیرغ ماشاءالله افغانستان بیرغ او ان شاء الله سرویس به ټول د افغانستان حاضره خکرت او خبر د ممیز او ځنه شوی نه د سیدی کې چې مونږ ته نه دی پیاد یا مثلا ما ته سرګوسی ویني دی یا د کمرې تر سرګوسی ویني دی ډیر کولای سي په ډیر اسانه یادونه وکړي ګوړه چې افغاني ګوړه درې رقمه ام جلبتې ګوړه اول څه د موږ ګوره چې ګوړه په خفه یو او ګوړه په خفه یو مننه ورور ارت شته کورت شته او الماس موږ سره په عذاب دی تر عذاب قربان ګوره خدای شه دې ځکه سمو خري تا سم بو خري بنو خري کاری به ولې منخ کاری الماس ولې ګور تر نږدې سي او تور او سرا او سپینه ګوړه او هر قسم نور ضرورت نشته چې تاسو لری لری ځایو تور پسې ولاد سي بادام او ډېر اسانه کولای سي تاسو په ارزان قیمت چې ډېر ښه دا ممیز د دې ځای دی کنه دا د افغانستان د غزنی د شمالي دی خزه تاسو یو ځای قصه کوم ښه د ممیز قصه دا کوم زه وخت ورکه ما موږ په کیو سي ننګرهار کې بي وخصه دا غیر راوړل کنه دا ممیز راوړل بیا په کې چې ګوته ګوته ممیز ګوته ممیز وړم شته او قیمت ان شاء الله خدای ام د ګوته ممیز ام ورش نشته او ام سره څلور رقم ممیز دي تور شته او د تجکی ممیز او ډیره مننه د چای په اړه غواړم پښتنه وکړم دا یو خدا چوي نه دین علاوه افغاني چوي نه لري او ولینه لرو افغاني د بوی ولا چای تور چایم کشته شینم کشته لاچیم شته شودي چای چې پاکستان استعمالوي موږ مخرو تورې چای ته وي نور ډولونه درې رقمه باور دی رحمان دی او مختار دی او پرځان قیمت دا میوې مروخله سي ځنه دوستان و چې میوه په سی افغانستان نه راغواړي کاغذي بادام دا شوینه ټول سمندرات سنزله ته پاړه دی ویل او هو سنزله وطني په وګوره سنزله چڼه وطني مرخړی وطني او د هرات او د کندهار او دا سنزله مروخله زبیده دا چې زیدر باندې وګورم دوستانو
دا نو سنځلې زما د خوښ شایم ده د قروتو په اړه د یادونه وکړه اوهو توتان زه خلکو ته وښیم اوهو سپین توتان تور سپین توتان ماشاءالله بادام وطني او امریکایي ډېرې ښې دي دا هغه دي مطلب دا شو چې هغه بیخي فکر کوم چې ننګرهار کې یا کابل کې یا په خوست کې موږ کوم دکان ته ننوتي یو دا داسې احساس کوو افغاني کورت داسې کورت په ګارانټي ورکوم لکه کوچ او ان شاء الله پرځان قیمت او په خولي قیمت ډېر ژوندي اوسئ خوشاله اوسئ زیره شته وطني زیره بدخشاني زیره لوبیا شته وچه ولنده او تور او سره هر قسم چې غواړئ په ارزان قیمت ان شاء الله عزت او قدر به مو شي ان شاء الله بخیر سره کمپال هم لرئ او د توشکو پوښونه هم شته کمبالې توشکې راځه که نه په دې اړه موږ ته ووایه داسې خو نه کېږي قربان ژوندی اوسئ خلک وایي چې دا دکان دې ورته وښوده خو پوره دې ونه ښوده قربان ژوندی دې وي وګورئ کمبالې په ډېر ارزان قیمت دا کمبالې چې دي شپږ کوالټي دي د 25 نه ونه 70 50 پیرا او بیا به مې راحت کېږي ټولې کمبالې کلینچې لس رقمه ډیزاین د افغاني ډیزاین دي ترکي ډیزاین شته عربي ډیزاین شته بلختان شته چوکۍ شته او ټول سامان چې ګورئ او نور هم څه پاتې دی خوراکي مواد هم شته او ان شاء الله پاینده کې ټول سامان روان دی په لارو دی له خیره تاسو سترګې په لارو نو فکر وکړه چې 3 ورځو کې دومره دکان جوړ شوی دی کنه که میاشت وځي که 3 میاشتې وځي بیا به ډېر شي ان شاء الله او تاسو په کومک او د تاسو په راتلو جالبه چې دا ښځه یو خبره کومه همسې مخکې موږ به ولاړم سو الماس به لږ شاته ولاړ شي قربان دې شم یو خو دا رسې اول ځل ده چې زه په یو سټور باندې ویډیو جوړوم ما مخکې عموما د په کلتوري ځایونو باندې فرهنګي ځایونو باندې په داسې ځایونو باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي یو چې دلته راغلم تاسې مې ولیدلې ستاسې اخلاق مې ولیدل خوښ مې سول تر ټولو ما دپاره مهمه خبره دا وه چې هغه افغاني څیزونه چې ما غوښتل یا زما په زړه کې ول هغه مې ټول دلته را پیدا کړل نو دې لپاره ما دپاره مهمه خبره همدا وه چې زه باید دا خلکو سره هم شریکم ځکه که زه یو دیګ بخار پسې مثلا ډېر زیات ګرځم دلته هم پیدا خوشحاله شوم زه فکر کوم نور کورنۍ به هم دغه مشکل ولري په ډېرې اسانۍ سره به پیدا کړي ان شاء الله پیدا به کې پرځان یو هیله لرم هغه د ټولو افغانانو د کورنیو په نمایندګۍ باندې چې موږ لپاره یا زموږ د ټولو کورنیو لپاره یوازینی شی چې مهم ده چې حد اقل هغه بل دکان چې مطلب موږ حلالۍ هغسې هم حلال نه کړي ان شاء الله یوازینۍ خبره یوازینۍ غوښتنه همدا ده په ګارنټۍ به وي چې شاید دلته په میز ښار کې یا فرانسې هېواد کې په 20 وي دلته په 14 او په 15 میلاویږي بس دا خبره چې کم یې وګټي تل یې وګټه نه ګټو خلکو ته سرویس کو ولې افغانانو ورونو ته ان شاء الله چې نه به خفه کېږي ان شاء الله مراد به وي سودا وشي بیا به مراد وي ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ ان شاء الله د لیدو په هیله خدمت کې یو بیا به راځو په خیر سره دا خو موږ سره تقریبا نږدې موږ به بیا راځو موږ سر سترګې او پلیمو ارمشه دپاره تاسو عسکر یو خوشحاله کور ته به راځي تلویزیون هم مفت دی څوک هم چې ډېر سامان غواړي د 100 روپۍ نه زیات زه کور ته سرویس کولی شم ځینې شیونه ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ لکه افغانان ما نه دي ویلي ځینې شیونه یا مثلا زما د یاده ودي ته کولی سې دوستانو ته ووایې واله زه دا کړلی شم ورونو افغانانو ټول دلته ما قسم مشکل لري نو دلته مې 15 کاله کېږي زه ژوند کوم نو ما لیسنس چې اخیستی دی اوس 4 کاله کېږي نو دا افغانان ټول د مشکل لري یا د ژبې یا سل مشکل دي موږ ته زه کړلی شم سرویس مفته د 100 روپۍ نه یې ونیسه ترې 50 پیره هر څوک چې موټر نه لري زه یې کور ته رسولی شم او دا یو سرویس دی مفت د افغانانو دپاره زه کوم هر خدمت چې وي شپې ورځې ایزي لوډ وطن دپاره دا غټه خبره ده وطن دپاره ایزي لوډ په ارزان قیمت انشاءالله نور داسې شیونه دي چې د وطن دپاره دي هغه به زه سرویس کم او د خلکو دپاره او د تاسو دپاره او موږ ټول یو افغانان یو بس د یووالي لپاره کار کوو ډېره مننه چې تاسو خوشحاله وئ موږ خوشحاله ډېره مننه د بریا په هیله کور ودان دې وي تاسو د آباد وئ زه په تاسو آباد یم تاسو چې وئ زه یم کور مو ودان ژوندي دې ښه دوستانو له تاسو هم ډېره مننه هغه افغان دکان چې د ټولو افغانو کورنیو لپاره که احیانا سامان ډېر اخلي دوی په وړیا ډول باندې د مصر شاوخوا سیمو ته وړلی سي او وړی ور باندې خبره مې دا کوله چې زه خوشحاله په دې یم چې یو افغان دلته ژوند کوي 14 کاله تېري و پس له 14 کالو یوه سرمایه ګزاري کوي دا د خپل ځان لپاره هم سرمایه ګزاري ده د خپلو هیوادوالو لپاره هم ده ځکه زموږ هیوادوال دلته ډېر سرګردانه دي زموږ هغه کورنۍ چې دلته ژوند کوي ځینې شیونو پسې ډېر لالهانده وي نو ښه خبره دا ده چې دلته موږ په ډېرې اسانۍ سره پیدا کولی سو نو ستاسو لپاره ما وغوښتل چې زما لپاره هم یو ښه ادرس و ستاسو لپاره هم یو ښه ادرس و نو تاسو ټول کولی سئ په پوره مینه راسئ ځکه موږ او تاسو یوازینی شي تږي چې یو هغه مینه ده کوم ځای کې چې موږ ته مینه پیدا کېږي موږ ته مینه راکول کېږي موږ په ډېره مینه هغه ځای ته ځو موږ د پیسو په قصه کې هم دومره نه یو خو یوازینی شی چې موږ یې خوښوو او زموږ همیشه هغه تنده پرې ماتېږي هغه که څوک موږ ته قدر راکړي موږ یې څو شانده ورکوو نو دا زما په دې خاطر خوښه راغی چې دلته موږ راغلو اول ځل لپاره د خلکو سره مو شناخت نه وه
ډېر قدر یې وکړه، ډېر عزت یې وکړه او بیخي داسې احساس یې موږ ته راکړه چې دا بیخي هغه ده، تاسو خپل دوکان ده، دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ده. کله چې مې دا سامان حالات پکې ولیدل زما ویښتیا خوښ شول، ځکه ځینې شیونه زما ول پکار ول، ما غوښتل چې دا له افغانستان نه راوغواړم، خو ښه ادرس دا و چې دلته زه راسم. نو زه له هیله کوم تاسې ټولو افغانانو، هغه افغانان چې دلته په سختو لارو باندې راغلي دي، کارونه کوي، روزګارونه کوي، پیسې ټولې کوي، دغسې سرمایه ګزاري وکوي. خو که تاسې یوازې په دې باندې بسنه کوئ چې یوازې پیسې وګټئ او ټول افغانستان ته ولېږئ، افغانستان ته ولېږئ، دلته ځان سره هېڅ نه پرېږدئ، نو تاسو دوه شیونه تباه کړل، یو مو ځان تباه کړ، بل مو هغه کورنۍ تباه کړله. ښه که سبا خدای مې که ته نه یې بیا به څه کوې؟ خو ښه خبره همداره چې ته همدلته سرمایه ګزاري وکړئ او خپل دغه پیسې چې څومره ګټې، یو وخت کې 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته د سړي نه ما پوښتنه وکړله د عزت خان نه، وایي 14 کاله 15 کاله مې ډېرې سخت کارونه کړي دي، رنګارنګ تکلیفونه مې تېر کړي دي، کورنۍ مې هم ساتلې ده، اما بچت مې هم کړی دی، چې بالاخره نن دغې نتیجې ته رسېږم چې وروسته له 15 کلونو نه دغسې یو دوکان مې جوړ کړی دی. زما هیله له ټولو مسافرو همدا ده چې یوازې دا مه کوئ چې من وګټه من وسټه، نه، دا د کار اصول هم نه دي، دا د زندګۍ جوړولو اصول هم نه دي. زندګۍ جوړولو اصول دا دي چې که ته 15 ګټې یو خرج که او 4 وساته، 2 خرج که 3 وساته، 3 خرج که 2 حد اقل وساته، که 2 هم نه ساتې نو حد اقل یو خو وساته، او که دا هم نه ساتې نو ته خپل ځان سره ظلم کوې. ډېره مننه، انشاءالله بل ځل به بل برنامې کې تاسو خدمت کې موږ حاضرېږو. تر هغې تاسې پاک او بخونکي الله تعالی سپارو. ښه ده او بریالي اوسئ، ښه وختونه ولرئ. د الله په امان.